نورې څه کیسې دي زندګي دې څنګه روانه ده دا پرون څنګه چل کړی و ګلالۍ ویل کړو چېرته چې ما ګلیمنې کله ګیم کول هغه ګیلمنې زه لاړم یو دوه ګوله مې ګیلمنې ته وشتې زما متو ته وشتو د هغې ته ولیږدل هغه زما ډېره ښه فرینډ دی هغې نه زما زړه بدېږي مړه هغه غریبه څه دی نو زړه یې مات شوی دی که نه ماته ډېره اجازه لاګي ځینې زړه مات شوی دندې نشې مشې کوي که نه لکه ډېره زیاته مشکل کې دی زما زړه ونې بدېږي سلامونه ګړیا څنګه یې وعلیکم السلام سلامونه نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د تاسې د کوم ملک والا د کوم مذهب والا سلام چې وایي زه دې ته حیران پاتې یم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ګړیا چېرته روانه یې ما ته لکه شټ اخلي چې پاکستان ته راځي لا درځم نو درځم انشاءالله زه در به وړم درته صحیح ده کوشش یې یو دوه مه راوړئ یو دوه درې مافو راځې بره ته راشه څه پته لګي ستا قسمت ښي چې ته ماته لاین پلی شي السلام علیکم وعلیکم السلام یا مافو یا جینې د کوم ځای یې کار مې دی مافو هغه زوړ معامله ته به زه بېرته روانه یې زه فرانس ته روان یم نن فرانس کې څه کې لاړې دوبۍ نه نه بیا راځم هسې یو اتوی لس ورځې د بیا راځم څه حالات دي څه مزې دي څه کیسې دي بدماشې زه بدماشه یم زه خو ته خو بدماشې بدماش یم بدماشان ته خو زما ورنه هم ډېره بدماشه یې نه هغه زما نه پورته ده ګوړیا ښایسته کېږي ورځې نه بلې ته څه خورې دا راباندې ستا روغ خرچه کوي والا خرچې دې نه کوي او لکه د یاره چیرې دی ښکارېږي نه کیمره کې درته وښیم ما نه مخکې ګاډي کې ناست دی واه شیکون دي چکرې وایي چکرې مزې مو وکړې ګوړیا دوبۍ ته روان یم دغه کوم کاغذونو پسې روان یم مفهوم کاغذونه دې کمپلیټ نه دي شوي صرف دغه کوم چې دغه پاسپورټ راته اوس میلاو شي هر څه ختم دي که نه یې میلاو شي که نه یې ختم شوي راشه ستا یوې ورځې کې ختم کوم په هغه ته ووایم ما ته کال وکړي سهار ورته منډې ووهلې ځانه هر څه یې ختم کړم دا خو د یوې ورځې کار هم نه و زه رامنډو ته څه ضرورت ما ته مو ویلی نه ویله نه مړه یوې ورځې چېرته چې وو مافو ډېر غټه ناټې 2 کاله تېر شو پکې والله زه 2 کالان څه 10 کاله پکې تېر شوي بیا مو ده کلیر کولی ته پته نشته دی ما ته پته ده که نه خو بیا هم بس الحمدلله اوس ختم دي بس شکر دی کور ته ځمه کور ته ځم درشه پاکستان ته ځې او که نه مافو دغه د کور ته یم ترې ډېر وخت ځم فرانس نه بیا پاکستان ته ځم که نه فرانس ته ځم هغې نه بیا پاکستان ته ځم زما د هر څه برابر شي زم روانه یم ولاړه شي بس وګرځېږه چکر یې ووهه مړه والد صاحب لم نوم تللی او امین ته پته راکنه یوازې د بیماري نو بس لوړه شه وګرځه الله دې د رحم وکړي سره زموږ آمین